هغه ځوان چې افغانستان یې یوازې په نوم پیژانده اوس د ایستلو ګواښ سره مخ دی. کله چې د پاکستان حکومت د بې اسناده افغانانو د بیرته ستنېدو پریکړه اعلان کړه، زرګونو کورنۍ د نچرکونډه برخلیک له اندېښنې سره مخ شوې. خو د دې کیسې تر ټولو حیرانوونکې برخه د دې داسې ځوان ده چې وایي ټول ژوند په پاکستان کې تیر کړی و او افغانستان یې تر اوسه په خپلو سترګو نه دی لیدلی. د پېښور عالي محکمې د ګومل میډیکل کالج د افغان محصل محمد انیس د ممکنه ایستلو په ضد د هغه عریضه واورېده او تر بلې پرېکړې د افغانستان لیژد په موقتي ډول ودرولو. محکمې د کورنۍ چارو له وزارت او نورو اړوندو ادارو څخه د قضیې په اړه جواب هم وغوښتو. د اورېدنې په مهال د محصل وکیل ارباب سلمان ویل چې موکل یې د ګومل میډیکل کالج د فرست پروفیشنل زده کوونکی دی او کډوالو لپاره په ځانګړو شویو چوکیو کې د داخلي حق ترلاسه کړی دی. د وکیل په وینا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وروستیو کړکېچونو له امله د افغان وګړو د بیرته ایستلو پریکړه شوې او د هغه موکل هم د ایستلو له خطر سره مخ دی. هغه زیاته کړه چې محصل غواړي قانوني ویزه ترلاسه کړي، خو د ویزې ترلاسه کولو بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ دی، ځکه لومړی باید په افغانستان کې د خپل هیواد د تبه په توګه ځان ثبت کړي، بیا پاسپورټ او نوري قانوني اسناد برابر کړي. د قضیې په مهال د عدالت له لوري دا پوښتنه هم وشوه چې د حکومت رسمي ټګلارۍ څه دی. د نادره اساتذې محکمې ته ویلي چې حکومت د پالیسۍ له مخې هر افغان تبه باید لومړی د افغان اسناد او ویزه ترلاسه کړي او له هغه وروسته په پاکستان کې د خپلو استګونې د مودې د غځولو غوښتنه کولی شي. د دې قضیې تر ټولو د پام وړ ټکی دا و چې د محصل د وکیل په وینا محمد انیس په پاکستان کې زیږېدلی دی، ټول ژوند یې همدلته تیر کړی او افغانستان ته تر اوسه نه دی لیدلی. اوس د هغه راتلونکي د محکمې د وروستې پریکړې او د حکومت د جواب له پایلو سره تړلی دی.